د انبیاء وارثان دي. دا امت ولی هلاکیږي لګیا دی، دا امت ولی ورځ په ورځ تنزل ته روان دی، دا امت روزانه غلام شه، دا امت باندې هر ورځ کافر غالب دي. د دې امت ډیر وطنونه کافرو نیولي دي، فلسطین پسې مجاړي، کشمیر پسې مجاړي، یمن پسې مجاړي، شام پسې مجاړي، عراق پسې مجاړي، نور ملکونو پسې مجاړي. امت د علماو سره تعلق پرېښود، امت علماو ته سپکو کتل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داغه نه چاته پوسو کو رجلان دو سړي دي، ډېر یو عجیبه حدیث دی. دو سړي دي، احدهما عالم، یو عالم دی، والآخر عابد، او دویم عابد دی. عالم دی، قرآن ویلی دی، مدرسه ویلی ده، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجه د احادیث کتابونه لوستلی دي، سند ور سره دی، د مدرسې نه فارغ دی، ته عالم وي. او بل عابد دی، زما د عام مسلمان ورور دی، ذکر هم کوي، نفلونه هم کوي، تهجد هم کوي، خو علم یې نه دی کړی، مدرسې نه دی. شته په دې عوام ورونو کې داسې خلک شته چې ډېر عبادتونه کوي، ډېر ذکرونه کوي، ډېر تلاوتونه کوي. داسې عوام شته دی، عام مسلمان بی، امی بی، خو غریب ټوله شپه الله ته ولاړ، تهجد دې نه قضا کېږي. داسې امیان مسلمانان شته چې سحر تر هغې دکان نه کولاوئ چې سپاره تلاوت یې نه کړی. نیکان نیکان خلک شته، د الله اولیا پکې شته. نو نبی علیہ السلام نه تپوس وشو چې یو طرف ته عالم، بل طرف ته عابد. عالم د شپې اوده دی، ځکه د غرمې پورې درس وشي، 1 بجې پورې، بیا مازدیګر بیا دغه کتابونه سټډي کوي، مطالعه کوي، دا ګوري. د شپې بیا کتابونو ته ناست دي، ستړی ستوړی. موږ ته دا مولیان ډېر دمخ ښکاري. کله نا کله داسې وخت راشي چې موږ وایو د خپل کور کې سړی دا روټۍ کله وخوري، د مور سره لږ کښېني، د پلار سره لږ کښېني، د بچو سره کښېني، د دین او د دعوت داسې په منډه کړی سړی په کور کې د ناستې ټیم نه وي. نو رسول الله علیه السلام نه عجیبه تپوس وشو چې عالم غوره دی که عابد غوره دی؟ عالم اوده دی، عابد تهجد کوي، عالم تلاوت نه دی کړی، عابد تلاوت کوي، کم غوره دی؟ رسول الله علیه السلام عجیبه جواب ورکوي، فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. عالم دومره غوره دی، اوده دی، عالم دومره غوره دی، نفلونه دی نه کوي، عابد دی ټوله شپه ولاړي. دومره عالم غوره دی لکه زه محمد رسول الله علیه السلام چې په یو ادنا امتی څومره غوره یم، دومره عالم په عابد باندې غوره دی. د فضیلت نه ګټو شروع نه کوو، اسانه ده. بچي خو الله راکړي دي، مدرسې هم شته، جوماتونه هم شته. د نن نه واده وکړو چې عالم دومره غوره دی لکه نبی علیہ السلام چې په امتي غوره کېږي. دا یو بچه زما د جومات د مدرسې ته وقف نه دی کوي، مزدوري نه دی کېني، دکان کې سپوره به وخورم، بنګله نه وه، خیمه کې به اوسېږم، خو چې د قیامت په ورځ اواز وشي الله اکبر، د فلانکي عالم والد صاحب دی راپاسي، د فلانکي قاري صاحب والده دی راپاسي. سخته خو نه ده که نه؟ زمونږ بچو نه ډاکټران جوړ نه شول، جوړ شو. زمونږ بچو جازونه والونه زول،
پایلټان ته جوړ شو زمنګ بچي ساينسدانان نشو زمنګ بچي په غټو غټو منصبونو نه دي من خپل بچي ولې نه عالمان کو یو مقام دی یو عزت دی نه یو خبر ځکه زمونږ بچو کې علما نه راځي قدر را سره نشته د ډاکټر د ایم بی بی ایس د سرجن د سپیشلیسټ قدر راته معلوم دی چې خلکو ته په لین ناست دي او 2000 او 5000 فیس ورکوي او میاش بس باندې نمبر راځي نو ځمکه خرڅو خو چې بچی ډاکټر شي عربو ته زو مزدوري کوم خو چې زوی مې ډاکټر شي چې سبا په لمنو کې پیسې راوړي جولۍ ډکې راوړي خو د قیامت په ورځ به شنډ راپاسي شنډ واته بچیو په هغې کې یو عالم نه دی د انسان به شنډ راپاسي چې یو بچی م الله له نه دی ورکړی بیا رسول الله علیه السلام فرمایي ان الله الله شماره یو الله که نور څوک نه دا یو الله بس دویم وملائکته ملائک ورسره دریم واهل السماوات د اسمانونو اوسیدونکي ټول پیغمبران څلورم واهل الارضین د ځمکو مخلوقات پنځم حتی النملة فی جحرها پسوڑو کی میگان شپږم حتی الحوت فی الماء په اوبو کې سمندرونو کې خوړونو کې کبان او میان الله ملائک د اسمانونو مخلوقات د ځمکې پیغمبران د سوړو میگان پرندگان د غرونو زناور لا يصلون على معلم الناس الخير دا ټول هغه انسان ته دعا د مغفرت کوي چې څوک عالم دی او خلکو ته قرآن او حدیث بیانوي د دې فضیلت نبی فضیلت بچل دی یو بچی ورکړي یو بچی خیر دی ټول به مونږ هم نه غواړو اگر چې تا ټول سکول کې داخل کړي